د ننګرهار کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سره په همغږۍ د یونپس په مالي ملاتړ او ډاکار په تخنیکي همکارۍ د شیرزاد ولسوالۍ مرکخیل او تنګي سیمه کې د سړک جوړېدو چارې پیل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي دغه سړک 1 کیلومتر اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري چې 4.3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیل او تنګي سړک ده چې د یونپس د خوا نه تمویلیږي او ډاکار موسسه هغه تخنیکي برخه په مخ باندې وړي د انکشاف دهات د چتر لاندې 1 کیلومتر سړک ده او 3.8 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي او په 2 میاشتو کې به انشاءالله دا کار تکمیلیږي او 350 کورونو ته دا سړک جوړیږي 350 کورنیو ته. د مبارز په وینا راتلونکي پلان لري چې همدغه سړک څپرې، جندله او مرغه کلیو ته هم وغځوي. د مرکخیل اوسیدونکی حاجي مزار وایي د سړک نشوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي چې ډېر کله ناروغان په لاره کې د ژوند پور پرې کوي او د سړک په جوړېدو سره به له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. مخکې به چې کله دا سړک نه و د موږ به چې مریض پیدا شو موږ به په قشرو باندې نو برابر کړلو د هغې نه به شاتلو دلته به چې راغلو د به خپل ژوند د لاسه ور کړو نو هغلته خو داسې ژوند و چې مرګ و نو هغه مریض به پیدا شو دې ځای ژوندی نه راوتو نو اوس خو ډېر لرې ساحې دي اوس خو غدا سړک جوړ شي نو موږ لا به ډېره صلحت پیدا شي موږ به دې باندې او خوشحاله یو موږ دې باندې فخر کوو. د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی جمیل له مسؤلینو غوښتنه کوي چې نورې پراختیایي او رغنیزې پروژې لکه کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، سربندونه او چک ډایمونه ورته ورغوي. اوس موږ لا بس که دا سړک جوړ شي او ډېره موږ به خوشحاله وو بس ویلي بندونه جوړ شي موږ له اوبه لږ جوړې شي او موږ له ستونزې هوارې شي د حکومت نه موږ مننه کوو موږ ته خوشحاله یو د حکومت نه چې موږ له پاخې سړک جوړ شي دا خامه سړک دی. د ننګرهار کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي دې سړک کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.